آمو سیند نفتي حوزه کې د تیلو شپږ نوې څاګانې فعالې شوې. آمو دریا نفتي حوزه کې شپږ نوې څاګانې حفاري او فعالې شولې. د افغانستان د تیلو د راایستلو کچه په ورځني ډول 1350 ټنو ته رسېدلې ده. اوس 13,500 ټنه ته ورسېدله. د افغانستان نفت او تیل څه ډول تر نړیوالو بازارونو ورسېدل؟ د دغو تیلو تر راایستلو وروسته به په افغانستان کې د نفتي توکو بیې څومره راښکته شي؟ اوس مهال څو چینایي شرکتونه افغانستان کې د تیلو په استخراج مصروفه دي. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د آمو سیند نفتي حوزه کې شپږ نوې څاګانې فعالې شوې دي چې د دې څاګانو له فعالېدو سره د استخراج ورځنۍ کچه 1350 ټنو ته رسېدلې ده. د یاد وزارت ویان همایون افغان وایي چې اوس د ټولو فعالو څاګانو شمېر 24 ته لوړ شو چې ورسره ورځنی استخراج هم له 1100 څخه 1350 ټنو ته رسېدلی دی. د روان 2024 زیږدیز کال تر پای پورې به 23 نورې څاګانې هم فعالې شي چې ورسره به د استخراج ورځنۍ کچه 3000 ټنو ته لوړه شي. د یادونې وړ ده چې آمو سیند نفتي حوزه کې اوس مهال 1500 تنه هیوادوال په کار بوخت دي چې د نویو څاګانو له فعالېدو سره به کاري فرصتونه لا هم زیات شي. بل خوا په سنګیان کې د چین د مرکزي اسیا د تیلو او غازو شرکت وایي د افغانستان په شمال کې د سریپل په سیمه کې د تیلو د تولید لپاره شپږ نوې څاګانې کیندلې دي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت بلومبرګ خبري اژانس ته ویلي چې له سیمې څخه د تیلو تولید په ورځ کې 1350 ټنو ته رسېدلی دی. آمو دریا نفتي حوزه کې شپږ نوې څاګانې حفاري او فعالې شولې چې په دې سره د ټولو فعالو څاګانو شمېر چې پخوا 18 څاګانې وي 40 څاګانو ته لوړ شو. همداراز د استخراج ورځنۍ سطحه چې پخوا 1100 ټنه شاوخوا وه اوس 13,500 ټنه ته ورسېدله. په سنګیان کې د چین د مرکزي اسیا د تیلو او غازو شرکت وایي چې دوی په دغه ساحه کې د څاګانو کیندلو ته دوام ورکړي. نوې ساحې به وپلټي او پراختیا به ورکړي. په 2023 کال کې د لاسلیک شوي تړون له مخې چینایي شرکت باید سږ کال 150 میلیونه ډالر او په 3 کلونو کې به په افغانستان کې د اکتشاف او تولید لپاره 540 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. د دغو پروژو په پراختیا سره به د افغانستان اسلامي امارت په کال کې تر 500 میلیونه ډالرو زیات عاید ترلاسه کړي. اټکل کېږي چې د افغانستان د تیلو زیرمې شاوخوا 150 میلیونه بیرله دي. که څه هم د بیجینګ حکومت د نړیوالې ټولنې د نورو غړو په څیر د اسلامي امارت حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په افغانستان کې د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته یې دغه هیواد د تیلو او فلزي کانونو د پراختیا لپاره سلګونه قراردادونه لاسلیک کړي دي. او همداراز پلان کې ده چې د 2024 کال تر پایه پورې د آمو دریا نفتي حوزې په مختلفو برخو کې 23 نوې څاګانې حفاري او فعالې شي چې په دې سره به د کال تر پایه پورې موږ د فعالو څاګانو شمېر 40 ته لوړ شي. همداراز تمه ده چې د استخراج ورځنۍ سطحه 3000 ټنه شاوخوا ته لوړه شي. د یادونې وړ چې آمو دریا نفتي حوزې په مختلفو برخو کې د اوس لپاره 2 بودي او 3 بودي سرویګانې روانې دي. همداراز د نفتو لپاره د نوي ذخیرو په ایجاد او د نویو ودانیو جوړولو باندې هم کارونه روان دي او عملاً 1.5 هیوادوال او فعلا د آمو دریا نفتي حوزې کې په کار باندې بوخت دي. د هر ورځې په تیلو درو سره زموږ کاري ساحه پراخیږي، کاري فرصتونه لا زیاتیږي، د فعالو څاګانو شمېر لوړیږي او د استخراج ورځنۍ سطحه کې د پام وړ زیاتوالی راځي. افغانستان د تیلو او غازو محدودې زیرمې لري، خو د کانونو د زیرمو په ځانګړې توګه د مسو، سرو زرو، قیمتي ډبرو او نادرو زیرمو ارزښت د 1 تریلیون او 3 تریلیون ډالرو ترمنځ دی. د نوي حکومت او چین ترمنځ اړیکې یوازې د افغانستان د نفتو په ساحو او کانونو پورې محدودې نه دي. د چین د ګمرکونو شمیرې ښیي چې د 2023 کال په 10 میاشتو کې افغانستان ته د دې هیواد صادرات د تیر کال د همدې مودې په پرتله نږدې 2.5 ځله زیات شوي او له 1 میلیارډ ډالرو اوړي.
افغانستان د نورو منابعو ترڅنګ د مالګې هم ډیر زیات ذخایر او منابع لري. یوازې په تخار کې موږ د مالګې 300 میلیون ټنه ذخایر لرو چې یوازې د تخار مالګه راتلونکي 1000 کلونو دپاره هغه بس کیږي یا بسنه کوي. افغانستان په کلنی ډول باندې 3 لکه ټنه مالګه هغه د افغانستان اړتیا ده چې په دې کې 1,80,000 ټنه خوراکي مالګه او یا غذایی مالګه او پاتې نوره هغه حیواني او صنعتي مالګه ده. تر اوسه پورې قانون او پټرولیم وزارت د مالګې نه قراردادونه لري چې دغه نه قراردادونو له درکه موږ په کلنی ډول باندې تقریبا 15 لکه ټنه استخراج لرو چې زمونږ د اړتیا نه ډیره ده. خو متاسفانه د دې ترڅنګ چې ډیر پریمانه ذخایر لرو او ډیر استخراج لرو بیا هم زمونږ د اړتیا ډیره مالګه هغه له بهرنیو هیوادونو نه صادریدله. قانون او پټرولیم وزارت تصمیم دا وینو چې له دې وروسته به هیڅ قسم بهرنی مالګه هیواد ته نه صادریږي بلکې خپل مالګه دا به په کور کې کارول کیږي. خو مهمه خبره دلته د مالګې د پروسس او د ښه کیفیت د تضمین خبره وه. نو دې دپاره موږ په افغانستان کې تقریبا تر 500 پورې د پروسس هغه فابریکې لرو. زمونږ د دې دپاره هیات وټاکل شو تر څو دا ټولې فابریکې هغه ارزیابي کړي چې آیا با کیفیته مالګه تولیدولی شي که نشي تولیدولی. نو په دې کې 3 فابریکې هغه موږ معیاري فابریکې لرو د پروسس چې په نړیوال سټنډرډ برابرې او د غذا د اصولو سره او د صحت د اصولو سره برابرې فابریکې معیاري فابریکې لرو. نو هغوی کولی شي چې زمونږ خپله داخلي اړتیا هغه پوره کړي او د دې ترڅنګ دا کوم چې غیر معیاري فابریکې دي دوی مکلف کړل شولې. د سرپل ولایت والی محمد یعقوب عبدالرحمن تایید کړه چې نوی حکومت د کشکري له قانونو څخه د تیلو له استخراج څخه هر ورځ $600,000 ګټي. نوموړي زیاته کړې چې هر ورځ د دغو څاګانو څخه له 1100 څخه تر 1350 ټنو پورې تیل استخراجېږي او د دغو څاګانو ځینې عاید په لوی او کوچنیو پروژو کې کارول کیږي چې اوس مهال له 15 څاګانو څخه د تیلو استخراج روان دی او په راتلونکي کې به د دغو څاګانو شمیر هم زیات شي. عبدالرحمن ادعا کړې چې د سلطان ابراهیم په دره کې د اوبو بند جوړول به د تیلو د استخراج د عوایدو لخوا تمویل شي او دغه بند جوړول به د روان کال په اپریل میاشت کې پیل شي. د سرپل والي څو موده مخکې د کشکري د تیلو له ساحې څخه لیدنه وکړه او افغان ځواکونو ته امر وکړ چې د امنیت د تامین لپاره د چین د قانونو د شرکت له کارکوونکو سره جدي همکاري وکړي.